ورځې بعد روژه ده او د هر مسجد په مخ ته ناره کیږي چې الصلاة سنت تراویح. دا تراویح وروره نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. دا تراویح بدعت دي په خپله، نه تنها ثواب نه لري بلکې حتی ګناه لري. ګناه په دې خاطر لري چې دا یو شپږم لمونځ دی چې عمر فاروق ایجاد کړی دی. دا مې د دپاره توصیه ده، نصیحت دی. یک شاعر است و خبرنگار است. خبرنگار است در لندن است، در کدام جای است. یک دیوانه خدا سوم و هم برآمده گفته که این تراویح بدعت است، خواندن تراویح گناه داره. بیا دیگه کس که تیزی پورا کو. تا حال جنجال ما دایی بود که 20 است و 8 است و کم است و زیاد است. او چی میگه؟ میگه گناه داره ای خواندن تراویح. چرا گناه داره؟ میگه ای بدعت است. سر عقلی تو مردم ماتم کارزی. او خبرنگاری چیز. من یک قصه را کردم براتانی. اگر یو بادشاه دا مې د دپاره توصیه ده، نصیحت دی. یو بادشاه ځان ته بت جوړ کړی و، بت ډېر شوقي بت. نو میلمانه چې به راغلل نو دوی ته به ویل چې راځئ دا زما بت وګورئ چې څنګه دی. نو هوښیار خلک چې به راغلل نو هغوی به ویل چې بادشاه ډېر ښایسته بت دی، ډېر مزېدار. نو بادشاه زړه به ډېر خوشحاله شو. دوی ته به یې تحایف ورکړل، ښه میلمستیا به یې ورکړه، ښه به یې ونازول. هوښیار خلک همداسې وي که نه. یو چا یو څه واخیستل او تا نه پوښتنه وکړه چې دا څنګه دی، ته یې باید تایید کړې که نه. ځینې خلک چې کمزوري وي نو هغوی ډایرکټ یو خوب پکې پیدا کړي او ستا طبیعت هم خراب شي. نو هر څوک چې به راغی دا د بادشاه دا بت ته چې به یې وکتل نو بادشاه د خوشحالولو دپاره به ویل چې ډېر ښایسته. نو بادشاه به هغه ته تحایف ورکړل. یو کس راغی سر تاپا ډېر نیکټایي دی او بس داسې صاحبه ځان یې داسې سیاسي جوړ کړی دی، لوکس دریشي ده و. هغه راغی بادشاه ورته وایي ته راشه دا زما بت وګوره چې څنګه دی. دی ورته بادشاه بت خو نور ښه دی خو دا د پزې دا سورۍ یو غټ دی او د بل لږ وړوکی دی، تنګ دی. بادشاه طبیعت خراب شو. وایي نور څه مشکل لري؟ وایي دا یو غوږ یې لږ اوږد دی او دا بل یې لږ لنډ دی. بادشاه طبیعت نور هم خراب شو. وایي نور پکې څه مشکل دی؟ وایي دا یوه سترګه یې لږ پلنه ده او دا بل یې لږه اوږده ده. بادشاه ته غصه ورغله. وایي ته څه کاره یې؟ ستا کاروبار څه شی دی؟ څه دی وظیفه ده او کوم فن کې مهارت لري؟ وایي بادشاه زه موچي یم. څه یم؟ بادشاه ورپې غصه شو، ورته ویل ته نور د خنګرو نه ښکته خبرې کوه. چېرته؟ ته بره د غوږونو دې کې خبرې مه کوه، دا ستا وظیفه نه ده. ستا وظیفه د خنګرو نه ښکته ده، ته بره خبرې مه کوه. اوس خبرنګار وظیفه خبر خور کا څه کوي دا چې اوس تراویح بدعت دی او تراویح کول دا ناروا دی او دا ګناه لري. تا اوس هغې پورې اړه لري؟ تاسو هغې پورې اړه لري؟ اوس زه من حیث ملا دلته بره ناست یم، برق خراب شو او ما پیچکس او دا پلاس راخیسي او دا زه جوړوم. ولې؟ زه خو مشر یم دلته. نو دا به بې عقلي وي که نه به وي؟ دا خو د مستري کار دی، دا خو ستا کار نه دی. صحیح؟ نو د هر چا خپله وظیفه او خپل فن. او اوس یو بل څوک راځي هغه د دین په باره کې اصولو کې پوره معلومات نه لري او هغه فتوا ورکوي. نو دا د ده بې عقلي ده که نه ده؟ ځان خرابوي که نه؟ ځان خرابوي. وایي د میږي چې اجل راشي نو څه کوي؟ وزرې پیدا کړي. څه کوي؟ ځان خرابوي، هم دنیا خرابوي هم آخرت. زمونږ فقها لیکي څوک چې د تراویح نه انکار وکړي دا ضال دی، مضل دی، مردود الشهادت دی. کسی که از تراویح انکار کنه این ضال، مضل، مردود الشهادت است. تراویح سنت هست، سنت مؤکده هست، از خود پیامبر ما علیه السلام ثابت است. مصنف ابن ابی شیبه
کتاب حدیث است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. 20 رکعت تراویح به کول او وتر به هم کو. دا چې اوس کمی کول یا زیات هغه بیله خبره ده، خو نفس تراویح دا د رسول الله مبارک سنت دی، سنت. او بیا درې شپې رسول الله مبارک دا جمع سره کړي دي. بیا دی یرینا چې د صحابه او شوق او علاقه دې سره زیاته وه چې دا اوس په دې باندې فرض نشي، واجب نشي، د امت باندې د شفقت د وجه نه رسول الله علیه السلام بیا د دې جمع پرېښودله. تنا تنا میخواندن، کس د خانه میخواند، کس د مسجد میخواند، به تنهایی خود. در زمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه می تو جریان داشت. حدیث صحیح البخاری است. عبدالرحمن ابن عبدالقاری روایت میکنه بعد در زمان خلافت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میگه یک شب ما همراهش بیرون برآمدم، در مسجد دیدیم که مردم کسی به تنهایی خود میخوانه تراویح را، کسی به جماعت میخوانه، کسی 2-3 نفر جمع شدن، یک امام پیش شده پشت زو میخوانن. میگه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمود اگه این کلشان به امامت یک امام جمعواری بکنم این بسیار خوبش خواهد بود. ای که تنها تنها میخوانن، ای که پشت یک امام بخوانن. ابی ابن کعب رضی الله عنه را وظیفه داد تو امامت کو، کل صحابه و تابعین پشت تو نماز تراویح را بخوانن. با شب دیگه که برآمد عمر فاروق رضی الله تعالی عنه بسیار خوشش آمد، گفت نعمت البدعة هذه، بهترین نوآوری است. این نوآوری در اسلام نیست. ای تراویح، تراویح اصلش از پیامبر ما ثابت است، فقط ای کیفیت خواندنش با جماعت این نوآوری از جانب عمر فاروق رضی الله تعالی عنه است که این بدعت لغوی میگن و مشکل نداره. به طور مثال علی بسیار چیزایی که نو پیدا میشه تو بگویی که بدعت است و نارواست و حرام است و د طیارم سوار نشو که بدعت است، نارواست، حرام است. مو یک دانه خر پیدا کو زمین گوشش گرفته سر زمو سواری کو دمو لندنم تو بدعت ناروا نکنی باید. ای چه که بیعقلی است. بعض عمر فاروق رضی الله عنه جمله خلفای راشدین هست، خلیفه راشد هست. پیامبر علیه السلام در مورد خلفای راشدین چی می فرماید؟ حدیث در مسند امام احمد موجود است. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجذ. با سنت و با طریقی خلفای راشدین ما پیامبر علیه السلام میگه تمسک بکنین و چنگ بزنین. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه از خلفای راشدین هست یا نیست؟ طریقه عمر فاروق سنت است. طریقه دیگر صحابه غیر از خلفای راشدین مستحب است. طریقه خلفای راشدین سنت است. بعد در درجه سوم اجماع صحابه صورت گرفته. اجماع صحابه است که تراویح سنت است. و بالاجماع الذي ملا علی القاری رحمت الله علیه دا مرقات میگه شرح مشکات و بالاجماع الذي وقع في زمن عمر، وقع في زمن عمر، در زمان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه صحابه و تابعین به اجماع کردن، تراویح خواندن، به جماعت خواندن، 20 رکعت خواندن. اجماع صورت گرفته و انکار از اجماع امت، از اجماع صحابه این دلالت و گمراهی است. ناکامی و ضعف ما مسلمانان دا چیست که ما مرهبره و راه بزرگای خود تعقیب نمی کنیم. مورا میگیم بدعت و ناروا و فلان و فلان. دیگه مردم ببین غیر مسلم کفار و حال هم راه امو فرعون، حامان، راه امو ابو جهل، راه امو دشمنان اسلام عالم تعقیب میکنن. و ما تو مسلمان راه صحابه ما را اعلا کردیم. صحابه را امی باطوری معلوم میشه به ما که بگویم که بدعت است و صحابه کردن و فلان و فلان. کسی به یک نام و کسی به دیگر نام. این بزرگای دین و اگر امی صحابه نمی بودن این دین به موت کجا می رسید؟ این صحابه اگر قربانی نمی دادن، مال و جان و اولاد و فامیل و وطن و از هر چیز خود این قربان نمی کردن و قربانی نمی کردن، این دین به موت کجا می رسید؟ فکر کو که امیالی دا شاید و شمسراش
تمیم صاحب جبیر صاحب از د شهدای صالحین ای صحابه کرام چی میکردن در افغانستان؟ فامیل خدا، باغ خدا، وطن خدا را پدر و مادر و اولاد خدا اله کرده د چی آمدن؟ د ایجا دفن هستن. به تجارت آمده بودن؟ نه خیر، یکی دین به موتو برسانن. موتو باید سر به سجده افتیده و شکرانگی صحابه را ادا کنیم که صحابه بزرگای امت ما هستن، محسنی از امت هستن که احسان دارن به امت. ما باید دعاگویشان باشیم و تسلیم باشیم و احترام بکنیم برایشان، نه ای که ما واره بگویم که بدعت کردن و ناروا کردن و گناه کردن. الله دا حق شان میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از آنها راضی است و از الله راضی است. ما تو چی کاره که ما تو دو گپ بزنیم؟ الله اعلان رضایت میکنه، ما تو خفا. بیعقلی نیست، حماقت دگه چی میگه؟ شاخش برایا دم بکشه، امیر میگن حماقت. الله میگه ما ازشان خوش هستم و تو میگی که ولد صحابه تو رستن و او تو رستن. چقدر بدبختی است. در مورد تراوی پیامبر ما چی میگه؟ من قام رمضان، اصطلاحات است. یکی را میگن قیام اللیل، یکی را میگن قیام رمضان. قیام اللیل تهجد میگن، قیام اللیل شب را برپا ساختن و عبادت کردن. یکی قیام رمضان هست، قیام رمضان تراوی را میگن. پیامبر ما علیه السلام میگه من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کسی قیام رمضان کرد با ایمان داشت و نیت ثواب داشت که ثواب کمایی کنم، غفر له ما تقدم من ذنبی، تمام گناهای گذشتهش الله عفو میکنه، معاف میکنه. 14.5 سال تاریخ اسلام بمی تراوی امی تو جریان داره. 14.5 سال تاریخ مکه و مدینه. علامه صاحب تفسیر صابونی رحمه الله علی فوت کرده و عطیه سالم یک دگه عالم است، استاد در مکه معظمه. این هر دویش کتاب نوشته کردن که در مکه و مدینه 1400 ساله تاریخ مکه و مدینه تراویست و 20 رکعت تراویست. علی که دام میخوانن او کار از جداست، او را یک روز سرش ما بحث کردم و کدام کار صرفه کردن که علی سریزی صرفه کنن. زنانی لوچه نرقصاندن، علی او هر کار میکنه با موت و حجت و دلیل باشه. شب و روزش در غلامی امریکا و انگلیس تیر نمیشه، علی با موت و حجت و دلیل باشه. به شکل خانه کعبه خانه را جور کرده و زنای لوچه سرش رقص بتا، علی هم روا شوا. یک نفر کاری ناروا میکنه تو میگی که ولا فلانی میکنه تو من میکنم، یه دیوانگیست. ما دین داریم، شریعت داریم، کس به این اصول دین برابر باشه تاج سر ماست، نوری چشم ماست، احترام داریم برش. اگر از اصول شریعت از دین ما پایش بیرون باشه او که هر کسی باشه و هر بابای باشه قابل پذیرش و قابل قبول نیست. یه عقیده ما 4 مذاهب اقرار دارن و اجماع و اتفاق دارن به این تراوی که تراوی سنت است. ولی یک نفر می برایا و هم خبرنگارو یک نفری سرتاپا چی او هم میگه که علی تراوی گناه داره و بدعت است و دیوانگی است. جز از دیوانگی دیگه چیز نیست.